بسم الله الرحمن الرحیم. تی توره، تی ټوپک. یو شمیر کسان ځینې مغرض او ځینې ناخبره دا انتقاد کوي چې کله زه د پوهنې وزیر وم موږ په تعلیمي نصاب کې داسې کلمات راوړي وه چې د دغو ښاغلو نه دي خوښ. دوی مثالونه ورکړي دي لکه تی توره، تی ټوپک، میم مجاهد، شین شهید او داسې نور. دوی وایي دا ښه نه و چې ځوان نسل ته د جنګ خبرې کړي. په دغه باره کې باید دوستانو ته عرض وسي چې په تاریخي لحاظ په افغانستان کې د تعلیم یافته قشر د تولید دوې ادارې دي: دیني مدارس او عصري ښوونځی. جومات او دیني مدارس تقریبا 1400 کاله او ښوونځی تقریبا 140 کاله قدامت لري. زموږ د دیني مدارسو تعلیمي نصاب تر ډیره حده په هند کې د مغولو د واک په دوران کې د اخوند درویزه په کوښښ جوړ شوی دی چې تر اوسه دوام لري. مغول له بلې سیمې د ازبکستان په شمال کې له فرغانه راغلي خلک وه او دلته یې د پښتنو له بې اتفاقۍ په استفاده سره حکومت کاوه. هغوی دا نه خوښول چې یو څوک ووایي خپل کور، خپله ژبه، خپل اختیار، یا ووایي مشر دې له خپلو خلکو څخه وي. دا ځکه بیا خو دوی ته د حاکم په حیث ځای نه و. ملا ته یې چې د ټولنې وازنۍ روڼاندې طبقه وه موقع نه ورکول چې خپل تاریخ او جغرافیه ولولي او خپل مفاخر وپېژني. هغوی ته اول موږ پټې سترګې او بې سواد شو، خو که مو تعلیم کاوه بیا مو باید د خپل هویت او تاریخ په باره کې څه نه وای زده کړي. زموږ ملا چې په ټولنه کې د نفوذ څښتن و باید په ډیره محدوده ساحه او کنټرول کې ساتل سوی وای. همداراز د مغولو ژبه فارسي وه. د هر چا باید فارسي زده وای. حد اقل د جماعت او مدرسې د امام او شاګرد باید زده وای چې د باچا فرمان د هغه ورایت ته ولوستلی سي او یا څوک خپل عرض باچا او د هغه نایب ته وکړی سي. ملا باید د باچا په عظمت او د هغه سره په آداب او سلوک پوه وای څو نور خلک بیا د پوه کړي وای. دلته نورو ژبو ته باید وده نه وای ورکول سوی، خصوصا پښتو باید ځپل سوی وای، د دوژخ ژبه بلل سوی وای، او پښتون لوی قوم باید یهود بلل سوی وای څو د سیمې مسلمانانو ته منفور وای او پردی وای. دا ځکه مغولو د هند پاچاهي له پښتنو نیولې وه او له هغوی خطر احساساوه. موږ غوښته دغه نقیصه چې مغول ولاړه خو مغولواله پاته ده اصلاح کړو. موږ غوښته زموږ نوی نسل ملا چې د ټولنې مهمه او رهبره طبقه ده د عصر په مزاج پوه وي او وطن دوست وي. بل خوا زموږ د عصري ښوونځیو نصاب لومړی د امیر حبیب الله خان په وخت کې د هندي مسلمانانو لکه ډاکټر عبدالغني، مولوي نجف علي، محمد چراغ، چودري عبدالعزیز، چودري اسماعیل او نورو لخوا د انګلستان د تعلیم پر مزاج جوړ شو. دا ځکه ډاکټر عبدالغني چې د دغه ډلې مشر و په انګلستان کې ډیر وخت تېر کړی او سبق یې ویلی و. وروسته د شاه امان الله خان په وخت کې پر تعلیمي نصاب یو کلي تجدید نظر وسو. دغه کار ته پر ډاکټر عبدالغني او ملګرو یې سربیره له ترکیې د مصطفی کمال اتاتورک د سیکولر ریفورمونو څخه په استفاده د تعلیم ماهرین راوغوښتل سوه څو زموږ تعلیمي نصاب راترتیب کړي. نو ځکه زموږ د ښوونځي روح تر یو حده د غربي سیکولر تمدن څخه متاثر و. دغه سبب و چې د مغول او غربي تمدن څخه په متاثره تعلیمي نظام کې په ښوونځیو کې ډیر کم اهمیته معلم د دینیات او پښتو و. په حکومت او دربار کې هم د دواړو وزن کم و. د پښتو د ادب نوموتو پوهانو هغه وخت یو څه احترام پیدا کړي او پښتو ژبې ته یې څه خدمت وکړی سو چې خپل ظواهر یې تر یو حده د غربي تمدن پر معیارونو برابر کړل او د وخت د حاکمانو سره مغولي آداب او ژبه وکارول. که څه هم د وخت سره سم تر موږ د مخه په تعلیمي نصاب کې څه تغیرات راغلي وه خو ملي تنده نه په ماتېده. جدي اصلاح یې غوښته. زما ملګرو او ما د دواړو تعلیمي مؤسساتو یعنی دیني مدرسو او عصري ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د حالاتو په مقتضا د تغییر ضرورت حس کاوه. په دواړو کې د وطن دوستۍ موضوع ته ډیره کمه توجه وه
خو موږ د دغه نقیصې اصلاح اهم کار او ملي رسالت باله. په جومات کې د افغانستان تاریخ او جغرافیا نه لوستل کېده او په عصري ښوونځي کې که تاریخ ویل کېدی نو اکثره د حاکمانو لخوا مسخه سوی تاریخ و چې د هغه په نتیجه کې د ښوونځي په فارغ سوي ځوان کې د دین او وطن سره د محبت او مسؤلیت حس ډېر نه تقویه کېدی. د قدرت پر سر زموږ د شاهانو او حاکمانو کشمکش زموږ پر واقعي قهرمانانو خاورې اړولې وې او پردو او د هغوی ګډاګیانو مصنوعي قهرمانان راته معرفي کړي وه. زموږ په دفترونو او کورونو کې چا د میرویس نیکه او احمدشاه بابا عکس ونه ځړاوه. حتی کوم حکومت پر بانکنوټ او سکه هم د دغو ملي مشرانو عکس چاپ نه کړ. موږ د خارجي یرغلګرو په مقابل کې د خپلو پلرونو د قربانیو درناوي ته حاکمانو پرې نه ښودو. موږ خپل قهرمانان ونه شو له منځلی. ولس هم همداسې بې تفاوته تربیه او اموخته سو. تاسې وګورئ بې له غازي محمد ایوب خان او ملالې د میوند د غزا قهرمانان څوک اوس پیژني؟ دا ولې؟ آیا په زرو انګریزان یوازې ایوب خان او ملالې مړه کړه؟ آیا د امیر عبدالرحمن خان او د هغه د اولادې د واک په وخت کې چا د غازي ملا مشکي علم، غازي محمد ایوب خان او نور غازیان نومان اخیستی سوی؟ د نادر خان د کورنۍ د واک په وخت کې آیا چا د شاه امان الله نوم د استقلال د اخیستونکي په توګه یادولی سوی؟ د کمونیسټانو په ټول 14 کلن دوران کې چا د داود خان د کارنامو ذکر کولی سوی؟ نورو خپل حتی د جنایتکارانو مخونه نه یوازې سپین کړه بلکې ویې ځلول، خو موږ خپل قهرمانان په خپله توهین او تخریب کړه. په نورو کې ځکه مشران پیدا کیږي چې له لرګي سړی جوړوي او په موږ کې ځکه نه پیدا کیږي چې له سړي سوټی جوړوو. موږ غوښته دغه حالت بدل کو او زموږ د مدرسې او ښوونځي په شاګرد کې د دین او وطن سره مینه، ولس ته د خدمت جذبه، د دین او وطن د متافعینو او د خپل ولس د خدمتګارانو د خدمت د قدردانۍ او په هغو د فخر روحیه وروزو. موږ دغه مهم ملي کار باید د تعلیمي نصاب د اصلاح له لارې کړی وای، کوم چې تر خپله وسه مو وکړي. روسانو په افغانستان کې مداخله او بیا بربند نظامي تجاوز وکړي. ډېر ظلمونه یې وکړه. زموږ مسلمان او مجاهد ولس د دین او وطن د دفاع په منظور د هغه خلاف راپورته سو چې توره او ټوپک یې راواخیستل او روسان یې مړه کړل. له موږ څخه هم ډېر شین شهیدان سول. زموږ خلکو ډېره قاف قرباني ورکړه. دا زموږ فرض و خپل نوي نسل ته ووایو چې ستا پر سپېڅلي حریم چا تجاوز وکړي، چا در بدره بې عزته او مړ کړې، پر تا دا ناورین چا راوست او ستا پلرونو څنګه په توره او ټوپک د خپل دین، وطن او عزت دفاع وکړه او متجاوزین مخ تورن له وطنه وشړل. ته باید په خپل مجاهد پلار د هغه په توره او عظیمو کارنامو فخر وکړې او فخر یې دا دی چې د هغه یاد باید تل ژوندی وساتي. ته باید بیداره یې چې بیا څوک دغسې ناورین در باندې رانولي. نظام په توره ساتل کیږي. ټول هیوادونه فوج لري، قوي هیوادونه قوي فوجونه لري او په هغو فخر کوي. د انګلستان ملکې هغه سپي ته مډال ورکوي چې په هلمند کې د برطانوي فوجونو سره دنده ترسره کړې وه. خو ستا په وطن کې د استعمار ګوډاګیانو د هر هغه خارجي پرځګر زموږ د یو تاریخي اتل په نوم مډال وټومبه چې ډېر افغانان یې وژلي وه. نور قومونه د هر هغه چا په نوم څلی دروي چې وطن ته یې حتی یوه کوچنۍ فتح هم کړې وي. حتی د عادي عسکرو د فداکاریو د قدردانۍ په منظور یې هر ځای د ګمنام سپایي په نوم د احترام څلي جوړ کړي دي. خو ته د هغه چا په نوم یو کوچنی څلی ماته راوښیه چې تاریخي ایران یې درته فتح کوي او پر اصفهان یې د پښتنو یوه عظیمه شینشاهي درته قایمه کړې وه. بله، ما یو ورځ په واشنګټن کې د پاکستان سفیر جنرال عظیم ته وویل که افغانان او احمدشاه بابا علیه رحمه نه وای، نن به د پاکستان وجود او په برصغیر کې د مسلمانانو عزت نه وای. خو ته دې په هر کې وګوره چې د همغه شینشاه علیه رحمه د عکس پر ځای د چا تصویرونه ځړېږي. زموږ د ولس د حقیقي خدمتګارانو او اتلانو د تاریخ ثبت د هر ملي حکومت دنده ده. زموږ د عظیم ملت د توري، ټوپک او توریالیو په ذکر یوازې خارجي متجاوزین د هغوی داخلي ګوډاګیان او مسخه سوي اذهان خفه کیږي. وطن دوستان په ویاړي او موږ همدغه ویاړلی کار وکړي. د دوهم نړیوال جنګ له ختمه څخه اوس 86 کاله تېرېږي.
په غرب کې اوس هم د هټلر د ظلمونو ذکر د ټولو تعلیمي مؤسساتو د نصاب برخه ده. د ښوونځي په هر صنف کې د هټلر او نازیانو د وحشت بیان کیږي او استادان د هغوی ناوړه اعمال و شاګردانو ته په تفصیل بیانوي. په غرب کې د هټلر له ظلم انکار جرم دی. په انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو کې تیر 80 کاله داسې ورځ قطعا نسته چې د هټلر د ضد انساني اعمالو یو مستند فلم نه وي ښودل سوی. هغوی خپل دښمن قطعا نه معافوي. هغوی د هټلر د وخت د یو دفتر پیرهدار چې اوس ښایي 95 کلن یا 100 کالو وي د جنوبي افریقا په ځنګلونو کې پټ وي را پیدا کوي او محکمه کوي. خو تا ته وایي چې زما او زما د ګوډاګیانو ظلمونه هېر کړه، بلکې زما ګوډاګیان باید همداسې پر قدرت پاتې وي، قهرمانان وي، مارشالان وي او د هغوی اولادونه هم باید ستا پر اولادو حکومت وکړي. که نه ستا ځای بیا بولیګون او ګوانتانامو دی. اروپایي هیوادونه خپل راتلونکي نسلو ته دوامداره داور ښیي چې پر هیواد یې چا تجاوز وکړي، څه یې وکړه او راتلونکي ته باید څنګه بیدار اوسو. خو تا ته وایي چې د پلار توره، ټوپک، میړانه او شهامت مه یادوه، دا بد دی. د ده له لاسه د خپل زار حالت اظهار به نه کوې. زه دا نه وایم چې موږ باید د تاریخ په کڅوړه او بکس کې تر قیامته بند پاتې یو، تنفر وپالو، یو د بل په مقابل کې دښمني سره وشاربو او تیرې ورانوونکې ناخوالې زموږ نسلونو ته په میراث پرېږدو. نه، دا نه وایم. خو تاریخ باید سم ولیکو، مسخه یې نه کړو، خپل ځوان نسل پوه کړو چې له تاریخ څخه پند واخلي، د هغه څه په درس د ناخوالو د تکرار مخ ونیسي او ځان ته یو روښانه مستقبل په جوړ کړي. هغوی چې پر وطن ظلم کړی دی، هر چا چې کړی دی، قصداً یې کړی دی یا په ناپوهۍ کې یې کړی دی، خو خلک یې خوش کړي دي. دا همت باید په ځان کې پیدا کړي چې په مجلسونو کې د خپلې دورې د مظالمو په یو شکل د اشکالو له وطندارانو معذرت وغواړي او یا حد اقل دفاع یې ونه کړي، ونه وایي چې ته توره او شین شهید دې څوک نه یادوي. څرنګه چې خلک ډېر زیر سوي دي، دا ډول معذرتونه به زموږ ترمنځ واقعي سوله راولي، زخمونه به پټۍ سي، سرنږدې به سو، اولادونو ته به مو دښمني نه وي په میراث پاته او په ګډه به په اتفاق او صمیمیت مخ ته ځو. که رښتیا محب وطن یو او که رښتیا اراده وکړو، دا مهم او حیاتي کار کولی سو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فاروق اعظم 11 غبرګولی 1400 هجري شمسي.